درنو کتونکو نیکی هیلې او سلامونه. ولې موږ سندرې خوښوو خو سندرغاړی نه زغمو؟ ولې د غږ سره مینه لرو خو د غږ خاوند ته په شک ګورو؟ زموږ نننۍ ویډیو د ښاغلي وکیل سولمل صاحب د یوې لنډې کیسې ناشناس په اړه ده. خو تر هر څه د مخه یوه مهمه خبره، دا کیسه د ډاکټر محمد صادق فطرت ناشناس د ژوند کیسه نه ده. دلته ناشناس یو شخص نه بلکې یوه استعاره ده، یعنی د هغو ټولو هنرمندانو استازیتوب کوي چې زموږ په ټولنه کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې کیسه کې یو ملا دی چې په ظاهره د سندرو سخت مخالف دی، خو کله چې یو خوږ غږ اوري اغیز ورباندې کوي. هغه نورو سندرغاړو ته بد وایي خو خپله له سندرو خوند اخلي. د هغه زوی هم هغه شوق لري، هم هغه غږ لري، او کله چې یې پلار پوه سي د ټولنې له ویرې یې مخالفت کوي. دا یوازې یوه کیسه نه ده، دا زموږ د ټولنې ښکاره حقیقت دی. دا کیسه یو مهم تضاد ښکاره کوي. موږ سندرې اورو، خوند ورځنې اخلو، خو سندرغاړی نه منو. ډیری هنرمندان خپل نوم بدلوي، له کورنۍ پټ ژوند کوي، له سپکاوي او ګواښ سره مخامخ کیږي. کله چې د سولمل صاحب دا کیسه خپره سوه، ځینې خلکو دا د یو شخص کیسه وبلله، خو لیکوال ټینګار کوي چې دا کیسه د ناشناس نه ده، دا د ناشناسۍ کیسه ده. یعنی د ټولنې د فکر کیسه ده، نه د یو مشخص انسان. تر څو چې موږ سندرې اورو او سندرغاړي نه منو، ناشناس به یوازې یو سړی نه وي، بلکې یوه تکرارېدونکې کیسه به وي. سولمل صاحب لیکي، ښه مې په یاد نه دي چې څه وخت او چیرته مې له کومې راډیو کله ټلویزیون څخه اورېدلي چې د موسیقۍ دنیا ته دی هم د ډیرو نورو سندرغاړو په څیر په ګڼو اغزنو او کړکېچنو لارو ورغلی دی. او د نوم ناشناس د انتخاب تر شا یې هم یوه بوږنوونکې کیسه پرته ده. د ناشناس او د نورو افغاني
سندرغاړو ډیرو بوژنوونکو کیسو ما ته هم د ناشناس داستان د لیکلو اعلام راکړ. خو خبر نه وم چې زما دا کیسه ناشناس به ما ته یوه ربړونکې او عذابونکې کیسه راوړي. ښاغلی سولمل صاحب د پښتو معاصر داستاني ادب یوه داسې روښانه څیره ده چې وړانګې یې د ډیرو سترګو منوروي او زړونه یې مستوي او فکر ته یې یوه نوې رڼا وربخشي. خدای دې سولمل صاحب ته اوږد ژوند او روغ صحت ور په برخه کې. لمن مې د ګلونو ډکه او ښه وختونه د خدای په امان.